बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। موږ تاسو باندې د خیره داسې ناروغي وایو چې هغه په ای سی جي کې تغیرات ورکوي او په زړه تاثیر لري او زړه چې دی بیا نو په ای سی جي کې تغیر ورکوي. نو دا ناروغي چې دي کومې ناروغۍ به د هغې جملې څخه یو اولف پارکنسن وایټ سنډروم دی چې د دې بل نوم دی WPW سنډروم. اول پارکنسن وایټ سنډروم یا WPW سنډروم چې دی په دې کې یو اکسسري پتوی موجود دی. مونږ خو دار مل ویلو چې دلته موږ تاسو که فکر هم کړی دا خبره مونږ کړې وه چې سیانوډ کې سیله تولیدېږي که نه خبره ټوله ګوره په سیلو کې ده. سیانوډ سیله تولیدوي سیانوډ نه او دا سیله راځي ښه ځای نه او چپ ځای ډیپولرس کې او د انټرنوډل پتوی د لار نه ایوینوډ ته راځي ایوینوډ نه لاندې ښکته کېږي خو دا سیله په ایوینوډ کې لږ سلو کېږي 0.1 سیکنډ بار داسې کېږي سلو کېږي. دلته څنګه کېږي؟ دلته یو اکسسري پتوی موجوده ده یو اکسسري پتوی بدون د دې چې سیله ایوینوډ ته لاړه شي او هغلته سلو شي مستقیما ډایرکټ دغه اکسسري پتوی د لار داسې کېږي دا ښکته کېږي لاندې بنډل برانچ ته او بیا ځي وینټریکلز ته. نو هغه کوم ځای کې چې په ایوینوډ کې سیله سلو کېدله اوس سیله نه سلو کېږي اوس تیزه تېرېږي اوس سیله څه کېږي دا په همدې خاطر د پري ایکسایټیشن سنډروم ورته وایي سیله ډېره تیزه تېرېږي. نو که ستاسو یا دوی ما ویل چې په ایوینوډ کې سیله سلو شي او د خپل نارمل اندازې نه هم زیاته سلو شي وځنډېږي پیار انټرول به څنګه شي پرولانګ به شي که نه. دا خو موږ تاسو ویلو په ایوي بلاک کې که یادمي چې په ایوي بلاک کې پیار انټروال ولې پرولانګ کېږي ځکه سیله په ایوینوډ کې ډېره سلو کېږي د نارمل نه او هغه ټایم او وخت چې په هغه کې سیله لوزینات او نبوتینات ته تېرېږي موږ تاسو ویلو چې هغه پیار انټروال دی او نارمل اندازه دې لپاره موږ تاسو ټاکلې وه 0.12 to 0.20 سیکنډ. خو په WPW سنډروم یا پري ایکسایټیشن سنډروم کې سیله بدون د دې چې په ایوینوډ کې سلو شي د یو کنجنټل پتوی د لارې د یو اکسسري پتوی د لارې لاندې ښکته کېږي نو سیله زر ښکته کېږي سلو کېږي نه چې سلو نه شي پیار انټرول به څنګه شي شارټ به شي. شابس اولنی دغه دا ده چې شارټ پیار انټروال به وي شارټ پیار انټروال او علت یې ما تاسو ته ویل چې دلته یو اکسسري پتوی ده او د هغې د لارې بدون د دې چې ایوینوډ ته لاړه شي سیله سلو شي نه سلو کېږي زر ښکته کېږي او پیار انټرول پکې شارټ کېږي. څونه وخت کم شي 0.12 سیکنډو څخه به دا کم شي. یو کرایټریا دی دا ده. دویمه کرایټریا دا ده چې دا دلته کیوارس وایټ کېږي کیوارس څه کېږي وایټ کېږي او وجه دا ده چې دلته یو بله موجه راځي یو بله موجه رسمیږي او د هغې موجې د موجودیت په اساس باندې دا کیوارس وایډنس اختیاروي چې هغې ته دلتا ویب وایي چې ورته وایي دلتا ویب ورته وایي. دا درې کرایټریاوې که موجودې وي نو موږ تاسو وایو چې ناروغ په WPW سنډروم یا اول پارکنسن وایټ سنډروم باندې اخته دی. شکل به هغې تخته باندې رسم کړم. نارمل سټپ خو دا دی دا نارمل سټپ دی او داسې رسمیږي او دا ستاسو پیار انټروال دی او دا کیوارس دی. دلته څنګه کېږي دا نارمل حالت دی. په WPW کې څنګه کېږي په WPW کې داسې کېږي اوس کیوارس وایټ شو که نه شو او دلته چې تاسو کوم موجه ګورئ دا موجه دې ته دلتا ویب وایي دا کوم موجه ده دلتا ویب. که موږ تاسو دی پیار انټروال ته وګورو او موږ تاسو دی پیار انټروال ته وګورو دا پیار انټروال به شارټ که نه نو پیار انټروال څنګه شو شارټ پیار شو انټروال پیار انټروال دی شارټ شو یو دلتا ویب دی دا شو کې وارث دی وایټ شو. دا موږ تاسو سره ښیي WPW سنډروم. تاسو دې شکل کې ګورئ پاس شکل کې وګورئ پیار انټروال شارټ دی دلتا ویب دی کې وارث وایټ ده او په دې بل شکل کې هم تاسو ګورئ چې په کوم لیډ کې ډېر واضحه ده
خو موږ تاسو که د وی 5 وګورو دلته هم شته دی او دلته په دغه لیډ کې لږه واضحه ده. نو دا درې شیان تاسو زده کوئ پیار انټرول به شارټ کېږي کیوارس به ورټ کېږي او دلته به پکې راځي. ها نیکسټ بروګاډا سینډروم دی. بروګاډا سینډروم دا داسې یو سینډروم دی اکثرا ریسلرز کې دا د سډن کارډیک ډیټ سبب کېږي. دا اضافي که فکر هم کړی کله ریسلرز د فتن لوبغاړی راوغورځېږي چپه شي سډن کارډیک ډیټ ورکوي. خطرناک سینډروم دی بروګاډا سینډروم ورته وایي. ای سی جي کې کم چینجز بروګاډا سینډروم کې مختلف تغییرات کیدای شي خو زه دوه عمده تغییرات ترې نه راخلو. یو تغییر چې دی هغه د ایسټي سیګمنټ دی. په دې کې ایسټي سیګمنټ الیویشن وي خو د ایسټي الیویشن دی کې په دوه رقمو کیدای شي دوه رقم باندې کیدای شي ایسټي سیګمنټ الیویشن چې یو ته وایي سډل بیک او بل ته وایي کوبډ شیپ. او یا کوبډ شیپ. موږ تاسو ګنبد هم لیدلې ده که نه دغه ګنبد او یا د اس ملا نه ده داسې دا زین چې دی د اس په ملا چچول کېږي داسې یو شکل لري. د اس د زین په شان باندې د اس ملا باندې او یا د نه سډل دغې ته وایي اس ته وایي او یا به داسې دا ایسټي سیګمنټ الیویشن به داسې لکه کوب شیپ د منارې په شان باندې یا د دغې په شان باندې ګنبدې په شان باندې یا به داسې وي او یا به هغه رقم وي. او ټي ویو کیدای شي چې نیګیټیو وي اور پازیټیو وي اور بایپیزیک هم کیدای شي او نیګیټیو ځینې وخت چې دی دا نیګیټیو وي داسې ټیپیک انورژن ورسره او ځینې وخت ورسره هماغسې اپریټ او کیدای شي چې بایپیزیک وي خو مهم شی پکې د ایسټي سیګمنټ دی. ایسټي سیګمنټ په دې ناروغانو کې داسې یو شکل اختیاري لکه یا سیډل بیک یا کوبډ شیپ. ما تاسو ویل چې ټي ویب کیدای شي پازیټیو وي کیدای شي نیګیټیو وي کیدای شي بایپیزیک وي. ټي ویب نیګیټیو پازیټیو اور بایپیزیک او پازیټیو او کوبډ شیپ او سیډل بیک او سیډل بیک. دلته موږ تاسو شکل ګورو دا که موږ تاسو وګورو کوبډ شیپ راځي کوب او ټي ورسره انورټډ ده. تاسو یو لیډو ګورئ کوب شیپ یا د دغې په شان باندې منظره لري لکه د ګنبدې په شان. او که موږ تاسو دا بل شکل بیا وګورو دا سډل بیک په شان شکل لري او ټي انورژن ورسره ګورئ وي دوه کې یو تاسو وګورئ دا داسې سډل بیک په شان شکل لري او ټي ویب ورسره وګورئ ټي سر چپه راغلی ده ورسره. دا موږ ته څه راښیي دا موږ ته راښیي بروګاډا سینډروم که کوم مریض په ای سی جي کې هم دا تغیرات ولیدل دا به موږ ته راښیي بروګاډا سینډروم. په ویلن سینډروم کې داسې چې موږ تاسو وي یو وي دوه وي درې وي یو وي دوه وي درې کې بایپیزیک ټي ویب ګورو. بایپیزیک ټي ویب چې 1 پازیټیو ان 1 نیګیټیو پورشن یو برخه یو صفحه چې د پازیټیو یو برخه او دویم برخه چې د نیګیټیو وي او بیا د وي څلور وي پنځه وي شپږ لیډونو کې ټي ویب انورژني ژورې ټي انورژني وي. که موږ تاسو وي یو نه تر وي درې پورې لیډونه وګورو په درې کې به بایپیزیک ټي ویب وي یو پازیټیو او بل نیګیټیو. مثلا داسې ګورې دلته اوس نیګیټیو پورشن او پازیټیو پورشن بایپیزیک خو وي څلور نه تر وي شپږ پورې وي 4 نه ټو وي 6 پورې دلته بیا ټي انورژني انورژني او دا موږ ته راښیي چې پروکسیمل لیفټ انټیریور ډسنډنګ کورونري ارټري دی په پروکسیمل برخه کې دا سټینوز لري تنګوالی لري
لیفټ انټیریور ډسنډنګ کروند ریټری چې دی په پراکسیمل برخه کې د سټینوز دی څنګهوالی دی. کله چې له ویو نه تر ویدرې پورې لیډونو کې بایپیزک ټي ویب ولیدل شي او په صدري نور لیډونو کې ژوره ټي ویب ولیدل شي دې ته ویلنس فینامینا وایي او دا په سیویر پراکسیمل لیفټ انټیریور ډسنډنګ ارټری تنګوالي باندې دلالت کوي. اسټیلیویشن پکې موجود نه وي یوازې ویو نه تر ویدرې پورې بایپیزک دلته تاسو یې شکل ګورئ د شکل کې دا بایپیزک ټي ویب ګورئ تاسو اوله برخه نیګیټیو دا اول پورشن دویم برخه پازیټیو ده نیگیټیو پورشن پازیټیو پورشن نیگیټیو پورشن پازیټیو پورشن دا بایپیزک ده دوه پیزه لري. ډیکسټروکارډیا که ستاسو یاد وي ما تاسو ته ویلي چې ډیکسټروکارډیا کې ای وي آر پازیټیو وي ای وي آر پازیټیو وي ډیکسټروکارډیا ای وی آر پازیټیو اول ای وی ایل نیگیټیو او ما تاسو چې کله لیډونه موږ چپه کېدو هغې کې هم ای وی آر پازیټیو کېږي اول ای وی ایل نیگیټیو کېږي خو ډیکسټروکارډیا او د سرچپه لیډونو ترمنځ مې تاسو ته فرق ویلی و چې شی و ولټیج کموالی و کومو لیډونو کې ویدرې تر شپږه پورې دلته به ای وی آر څنګه دا پازیټیو کېږي اول ای وی ایل به څنګه وي دا به منفي به وي او ویدرې نه تر شپږ پورې لیډونو کې به لو ولټیج کیو آر وي لو ولټیج آر وی فرق د ډیکسټروکارډیا او لیم لیډ ریورسل ترمنځ په همدې کېږي چې لیم لیډ ریورسل کې به ویو ویدرې نه تر شپږه پورې ولټیج نارمل وي خو په ډیکسټروکارډیا کې به ولټیج دا کم شوی وي. دا شکل تاسو ګورئ تاسو ای وی آر وګورئ ای وی آر پازیټیو دی که نه دی او دا ډي ون چې لیکلی یعنې معنا ول لیډ او ای وی ایل وګورئ دا منفي دي که نه او ویدرې نه وي څلور وي پنځه وي شپږ لیډونه وګورئ ولټیج کم ای آر وی کم شوی دی که نه نو ویدرې تر شپږ پورې لو ولټیج ای وی آر پازیټیو اول ای وی ایل نیگیټیو دا موږ ته څه راښیي ډیکسټروکارډیا او که چېرته د ویدرې نه تر شپږ پورې ولټیج زیات و آر لوړ و ولټیج کم نه و دا به موږ ته لیم لیډ ریورسل راښیي لیډونه موږ چپه تړلي دي. پلمونري ایمبولیزم کې موږ تاسو کوم تغیرات ګورو موسټ کامن تغیر په دې کې سینس ټکیکارډیا ده سینس ټکیکارډیا که درته کوشچن کې هم راشي چې په دې کې په ای سی جي کې عام او کامن او اولینی تغیر څه دی هغه سینس ټکیکارډیا ده او سینس ټکیکارډیا ما تاسو ته ویلې وه بې تشریح ته ضرورت نشته دی اول اریتمیاګانې چې درته شروع کړې درته مې ویل سینس ټکیکارډیا سینس برډیکارډیا سینس اریتمیا سینس میکانیزم کې ستونزه وي سینس ټکیکارډیا وي او دویم په دې کې یو ساین دی چې هغې ته وایي S1 Q3 T3 ساین یا MC جنوائډ ساین ورته وایي S1 Q3 T3 S1 Q3 T3 څه ته وایي که موږ تاسو اول لیډ وګورو په دې کې به S جوور وي دا د S1 شو Q3 معنا دا چې په دریم لیډ کې به Q ویب موجوده وي Q شته که نه دا د Q3 شوه دا د S1 شو او T3 معنا دا چې په دریم لیډ کې به ټي ویب سرچپوي دا د T3 شوله S1 Q3 T3 د دې ساین او د دې دغه دا دی چې په اول لیډ کې به S جوور وي Q3 معنا دا چې په دریم لیډ کې به Q چې دا داسې وي راغلی به وي او T3 معنا دا چې په دریم لیډ کې به ټي ویب سرچپوي تاسو اوس ګورئ په اول لیډ کې S جوور دی که نه دی او په دریم لیډ کې Q شته که نه شته او دریم ټي چې سرچپه ده په دریم لیډ کې که نه ده ټي انورژن ده که نه ده
که چېرته په ECG کې دا تغیرات موږ وایو ناروغ پلمونري امبولیزم لري. S1 Q3 او T3 ساين. خو دا لږ وروسته راځي او تقریبا 50% یا 50% خلکو کې دا موجود وي. حسینس ټیکاډای لومړنۍ نښه ده چې په ECG کې موجود دی. پیریکارډایټس موږ تاسو ویلو چې پیریکارډایټس از د انفلیمیشن اف پیریکارډیم او د پیریکارډیم از د ممبرین دیٹ سراوند د هارت. پیریکارډیم هغه پرده ده چې زړه پوښي، کور د هارت زړه پوښي. نو په پیریکارډایټس کې موږ تاسو کوم تغییرات ګورو په ECG کې. یو تغییر چې په پیریکارډایټس کې رامنځته کېږي هغه به ST سیګمنټ ایلیویشن وي. ST ایلیویشن، خو دا ST ایلیویشن به کنکیو شکل باندې وي. په مقار په MI کې یا په انفارکشن کې ST ایلیویشن راځي خو هغه کنویکس وي او دلته چې کوم ST ایلیویشن راځي دا چې کنکیو دی. کنکیو داسې ST ایلیویشن اوس ST ایلیویشن شته که نه خو څه رقم دی؟ کنکیو دی. دا یو تغییر دی. یو تغییر چې ST ایلیویشن به راځي او کنکیو به وي. دویم تغییر دا چې PR سیګمنټ ډپریشن به وي ورسره. دې سره PR سیګمنټ څه وي؟ ډپریشن به یې ورکړي. ګوري PR سیګمنټ څنګه شو؟ ډپریس شو که نه؟ PR سیګمنټ ډپریشن به وي. دریم تغییر دا دی چې که په انفارکشن کې موږ وګورو، په انفارکشن کې ST ایلیویشن که موږ دویم لیډ کې وګورو کمی ST ایلیویشن شته؟ کم دی. خو چې کله موږ تاسو دریم لیډ ته ځو ST ایلیویشن څنګه کېږي؟ زیاتېږي. په دویم لیډ کې ST ایلیویشن کم وي په انفارکشن کې او په دریم لیډ کې څه کېږي؟ زیاتېږي. دا په MI کې خبره درته کوم، مایوکارډیل انفارکشن. خو برعکس په پیریکارډایټس کې ST ایلیویشن زیات وي په داسې حال کې چې په دریم لیډ کې ST ایلیویشن چې دی دا ګوره په کوم یو کې ST ایلیویشن زیات دی؟ دویم لیډ کې زیات دی. دریم کې څنګه شوی دی؟ کم شوی. حال دا چې په انفارکشن کې څنګه په دویم کې کمی په دریم کې زیاتېږي. خو په پیریکارډایټس کې په دویم کې زیات دی، دویم ته چې راشي کمیږي ST ایلیویشن. دی بل فرق دی. او دا تغییرات له منځه ځي، دا سبسایډ کېږي. دې پسې نیکسټ تغییر راځي. دې نه وروسته ECG نارمل شي، نارمل ECG شي کمپلیټلی. دویم سټپ کې دا اول سټپ دی، دا ټول اول سټپ دی، دا ټول اول سټپ دی. نیکسټ سټپ کې ECG څه کېږي؟ دا نارمل کېږي. دې پسې دریم سټپ راځي، دا دویم سټپ شو، دا اول سټپ شو او دې پسې دریم سټپ راځي. په دریم سټپ کې T ویب انورژن راځي. په دریم سټپ کې T انورژن. دا سټ انورژن راځي او څلورم سټپ کې بیا ECG نارمل کېږي. اگر که موږ تاسو د کلینیک له نظره پیریکارډایټس او MI ترمنځ توپیر کولی شو. د کلینیک له نظره د MI درد دا په هر حالت کې موجود دي، ناسته کې موجود دي، ملاسته کې موجود دي. ناروغ حتی داسې وی سیک the position they are free from the pain. داسې یو پوزیشن په لټه کې چې هغلته درد نه وي اوړي راوړي. خو د پیریکارډایټس ناروغ کوشش کوي to sit
کېناستلو پوزیشن اور لین فارورډ مخ خواته قات شي دا پوزیشن اختیاروي. څومره دا سملی درد څه کېږي زیاتېږي. سملاسو سره درد زیاتېږي ویوالي بیکاز وینس ریټرن انکریز ټو د هارت. زړه ته وینس ریټرن څه کېږي دا زیاتېږي. کله چې زړه ته وینس ریټرن زیات شو نو زړه باندې لوډ څنګه کېږي زیاتېږي. چې کله لوډ زیات شو پیریکارډ باندې فشار راځي. چې فشار راغی ناروغ ته درد احساس کوي. دا خو د pericarditis patient prefer the sitting position. pericarditis ناروغ چې دی هغه sitting position ډېرې خوښوي. خو دغه تغیرات یې موږ تاسو بل یو فرق بل هم دی چې pericarditis کې لیډز مشخص نه وي چې په کوم لیډز کې تغیرات راځي. کېدای شي په مختلفو لیډونو کې دا تغیرات راشي. خو په انفارکشن کې خو تاسو ته ما ویل چې مشخص لیډونه وي. انفیریور والما کې خپل لیډونه وي، انټیریور کې خپل وي، سیپټل کې خپل یاري کې خپل مشخص تغیرات راځي. نو موږ تاسو پیریکارډایټس کې دا تغیرات ولوستل چې تاسو څلور سټیپ لري کې ګوري. اول سټیپ ګوري سټیلیویشن دی، نیکسټ سټیپ بیا نارمل کېږي، بیا دریم سټیپ کې ټین ورژن راځي، څلورم سټیپ بیا نارمل کېږي. او هغه کې وصفي تغیرات دي چې پی آر سیګمنټ ډپریشن دی او ایس ټي سیګمنټ الیویشن دی خو کنکیو شکل باندې. نیکسټ چې دی هغه پیریکارډل افیوژن دی. پیریکارډل افیوژن کله چې پر د پیریکارډ په جو کې په غیر نارمل ډول باندې مایع جمع شي تجمع کی ته موږ تاسو پیریکارډل افیوژن ورته وایو. اب نارمل collection of fluid within pericardial cavity is called pericardial effusion. او موږ تاسو پوهیږو چې pericardial effusion کې په ECG کې کوم تغیرات وي. دوه تغیرات وي ورکې. یو خو د پیریکارډ په جو کې مایع ده او دا یو عایق دی between leads and the heart. د زړه او د لیډونو ترمنځ یو عایق زیاتېږي، پرده زیاتېږي. چې زیاته شي نو ولټیج به څنګه کېږي؟ کمیږي به. نو لو ولټیج یو دا چې لو ولټیج ECG به په دې حالت کې یو کرایټریا دا ده. او دویمه کرایټریا دا ده چې دلته به الکتریکل الټرنانس وي. الکتریکل الټرنانس معنا دا ده چې the heart is floating within fluid. زړه په اوبو کې لامبو وهي. کله چې بیټ اجرا کوي یو ځل نږدې کېږي او بیا چې دی لرې کېږي، نږدې کېږي او لرې کېږي، پردې ته نږدې کېږي او لرې کېږي که نه. نو چې نږدې کېږي ولټیج به زیاتېږي، چې لرې کېږي ولټیج به کمیږي. نو یو کې وارث به غټ یو به کوچنی، یو به غټي یو به کوچنی، یو به غټي او یو به کوچنی. دې ته څه وایي؟ الکتریکل الټرنانس ورته وایي چې یو غټ کې وارث راځي، یو کوچنی، یو غټ یو کوچنی. په دې ECG کې تاسو ګورئ چې یو کې وارث غټ دی یو کوچنی دی. ښکاري درته؟ دا یو کې وارث غټ یو کوچنی او د دې یو غټ یو کوچنی دا دې ته همدغه ته څه وایي؟ الکتریکل الټرنانس. بله ناروغي چې موږ تاسو وایو هغه لون ګینان لیواین سینډروم دی. LGL سینډروم. LGL سینډروم کې دلته یو اکسسري پتوی وي لکه د WPW سینډروم په شان باندې. خو فرق د دې او د WPW سینډروم څنګه موږ تاسو کوو په ECG کې. د WPW سینډروم او د LGL سینډروم ترمنځ فرق په دې کوو چې هلته هم PR انټروال شارټ وي، دلته هم PR انټروال شارټ کېږي. خو هلته وایډ کې وارث دلتا ویب موجود وي او په LGL سینډروم کې وایډ کې وارث او دلتا ویب موجوده نه وي. دلته فقط PR انټروال که موږ تاسو ویل چې PR انټروال فقط شارټ دی، PR چې دی دا شارټ دی، بس دا LGL سینډروم شو. ځکه نو وایډ کې وارث ورسره وایډ نشته دی او نو دلتا ویب ورسره نشته. که دلتا ویب او وایډ کې وارث ورسره راغی WPW سینډروم دی، که دلتا ویب او وایډ کې وارث ورسره رانغی دا LGL سینډروم یا لون ګینان لیواین سینډروم دی. نیکسټ تایروټاکسیکوسس. نو دا انډوکراین ناروغي ده او موږ تاسو پوهیږو چې دلته د T3 T4 لیول زیاتېږي. هایپرتایرویزم ورته وایي، تایروټاکسیکوسس هم ورته وایي. دلته BMR زیاتېږي، بیزل میټابولیک ریټ زیاتېږي او د بیزل میټابولیک ریټ د زیاتېدو له کبله ناروغ کې په زړه کې اوس تغیرات رامنځته کېږي.
یو دا چې ساینس ټیکیکارډیا به وي ریټ به زیات وي ساینس ټیکیکارډیا او کیدای شي ولټیج ورکې څه شي دا زیات شي او دریم دا چې موږ تاسو پوهیږو د اټرل فیبریلیشن یو سبب چې هغه څه او تایروټاکسیکوز څه کنه نو کیدای شي ناروغ ورکې اټرل فیبریلیشن ولري نو دا درې واړه کرایټریا موږ ویلې وي ساینس ټیکیکارډیا دا او د ولټیج زیاتېدل دی او همدارنګه اوزني فیبریلیشن دی او بوتنی ریټ زیاتوالی دی په دې سټیج کې موږ تاسو اټرل فیبریلیشن ګورو ولټیج هم زیات دی ورکې که موږ تاسو ګورو ولټیج تاسو ګورئ زیات دی که نه لکه د هایپرټرافي غوندې او پی ویب پکې شته تاسو دویم لیډو ګورئ او د کیوارس تر منځ فاصلې څنګه دي منظمې دي که غیر منظمې دي غیر منظمې دي نو د اټرل فیبریلیشن شو د ولټیج زیاتوالی هم شو ساینس ټیکیکارډیا ریټ زیاتوالی هم شو ورسره ساینس ټیکیکارډیا خو ځکه نه شو ویلی چې دلته اټرل فیبریلیشن دی هایپوتایرویډزم کې بیا د دې برعکس خبره ده هایپوتایرویډزم کې بیا د دې برعکس خبره ده ناروغ برډیکارډیا لري ساینس برډیکارډیا کیوټي انټروال پکې اوږدېږي ټي پې کې فلیټ کېږي لکه د دغې په هایپوکلیمیا په شان او همدارنګه هارټ بلاک او ولټیج پکې کمیږي هلته ولټیج زیاتېده دلته ولټیج کمیږي هلته ساینس ټیکیکارډیا دلته ساینس برډیکارډیا او دلته کیوټي انټروال پرلان کېږي او ټي ویب دلته شل سرچپه وي دلته لو ولټیج ای سی جي تاسو ګورئ په دې شکل کې موږ تاسو لو ولټیج ګوري په لیم لیډونو کې 15 ملي متر ناکامه ده او 25 لیډونو کې د لاسونه او هغه ناروغۍ هم دلته ښودلي چې په کومو حالاتو کې ولټیج کمیږي اوبیسټي کې سی او پی ډي کې پیریکارډیل ډیفیوژن کې سیویر هایپوتایرویډزم کې سبکوټانس ایمفیزیما کې میسي مایوکارډیل انفارکشن کې او په انفلټریټیو ریسټرکټیو لنګ ډیزیز کې لکه په هارت ډیزیز کې لکه کارډیومایوپیتیز پارکینسنزم یا خو هغه ول پارکینسن وایډ سینډروم دی دا پارکینسنزم دا ناروغي ده عصبي ناروغي ده اکثر زړو خلکو کې رامنځته کېږي او ناروغان راشه لري ټریمر لري نو په دې ناروغانو کې که موږ تاسو ای سی جي وګورو ای سی جي به دې ناروغانو کې څو ستونزې ولري یو ستونزه به دا وي چې دا ناروغ مسل ټریمر لري که نه که موږ دا ناروغانو ګورو لاس همیشه داسې تسپیش ماري لاس یې رپېږي ورته چې دا یو ګیلاس واخله او دې ځینې د باندې د ځای پورې وباسه د هغې ځای پورې رسولی نه شي د اوبو نه چې ډکي تویې یې لاره کې او لاسونه هم رپېږي او خپې هم رپېږي او چې ورته مخکې لاړ شه شاته ځي ژبه هم خوځېږي دا ناروغان پارکینسن ډیزیز پی اپ کې چې کوم تغییرات داسې منظره ورکوي لکه ساتوت اپیرنس یا د ارې د غاښونو په شان باندې او دا اټرل فلټر باندې دلالت کوي او د آر آر ترمنځ فاصلې دومره غیر منظم په دې ناروغانو کې راځي لکه اټرل فیبریلیشن په شان باندې تاسو اوس دې ای سی جي کې ګورئ دا عضلات رشه چې د اټرل فلټر په شان منظره ورکوي غیر منظم کې وارث د اټرل فیبریلیشن په شان باندې د آر آر ترمنځ فاصلې منظم دي که غیر منظمې او پی پی څنګه دي لکه د ارې غاښونو په شان باندې بل سب ارکنایډ هیموریج دی سب ارکنایډ هیموریج کوم ناروغان چې سب ارکنایډ هیموریج ورکړي په دې ناروغانو کې په چیس لیډونو کې خصوصا په وی 4 کې وی 1 تر وی 4 پورې جوړ ټي انورژن رامنځته کېدی شي ډیپ ټي ویب انورژن لیفټ اکسس ډیویشن کیوټي انټروال پکې وګديږي او ټي ویب پکې انورټډ وي دا عمده کرایټریا وي دي ساینس ریدم لیفٹ ایکسس ډیویشن کیوټي انټرول پرولانګیشن او وایډ سپریډ ټي ویب انورژن ټي ویب پکې سرچپه ډېره زیاته وي کیوټي انټرول پرولانګ وي ټي ویب انورژن وي او همدارنګه لیفٹ ایکسس ډیویشن مالګننسي ده یو څوک په سرطان باندې اخته دی سرطان باندې نو سی جي کې موږ تاسو کوم تغیرات ګورو موږ تاسو پوهیږو چې کله چې مالګننسي راشي که نه او بیا خصوصا په داسې ساحه کې راشي هغه د زړه سره په مجاورت کې لکه مثلا لنګس بریسټ نو دا میتس ورکوي میتاستاز ورکوي او میتاستاز داسې چې دا پیریکارډیل ډیفیوژن سبب کېږي او دې ته موږ تاسو بیا مالیګننټ پیریکارډیل ډیفیوژن وایو ځکه چې مالیګننسي او په پیریکارډیل فلویډ کې چې د مالیګننټ سیل لیدل کېږي مالیګننسي جمع pericardial fluid की malignant cells is called malignant pericardial effusion
چې هم په وجود کې مالګننسي شته دی او هم په پیریکارډل افیوژن کې مالګننټ حجرات شته دي ته موږ څه وایو مالګننټ پیریکارډل افیوژن او دا تغیرات ما مخکې درته ویلي چې پیریکارډل افیوژن راشي نو لو ولټیج ای سی جی او ورسره الکتریکل الټرنانس که موږ تاسو ناروغ دی مالګننسي لرله او په سی جي کې الکتریکل الټرنانس او لو ولټیج ای سی جي او موږ تاسو باید پیریکارډل افیوژن ته فکر وکړو مالګننټ ته پلمونری سټینوسس نو پلمونری سټینوسس خو موږ تاسو ویل چې دا یو کنجنټل موستلی کنجنټل وي ماشوم دنیا ته راځي دی پلمونری سټینوسس لري او کله کله د پلمونری سټینوسس د فیلوس ټیټرالوجي یو برخه کېدی شي فیلوس ټیټرالوجي څلورو شیانو باندې متصف ده یو پکې چې دی پلمونری سټینوسس دی نو په دې ناروغ کې موږ تاسو کوم ای سی جي تغیرات وګورو پلمونری سټینوسس کې خو پوهېږي چې رایټ هارټ بس کېږي دا فیل کېږي که نه تغیرات دې هم ټول همدې ته برابر وي رایټ اکسس ډیویشن به وي اکسس به څنګه وي رایټ اکسس ډیویشن رایټ وینټریکولر هایپرټروپي به وي رایټ وینټریکولر هایپرټروپي رایټ اکسس ډیویشن به ورکې نو او فرام V1 to V4 د V1 نه تر V4 پورې ژورې انورژن د V1 نه تر V4 پورې بس टी इन्वर्शन सरचप्पा टी वेब دا چې په یو کې لوړه آر موجي بیا رایټ وینټریکولر هایپرټروفي شوله چې په شپږ کې جوور یا ټیټه اس وی وي بیا رایټ وینټریکولر هایپرټروفي شوله نو ټول مې ورته په یو رایټ وینټریکولر هایپرټروفي کې خلاصه کړل ناروغ به رایټ اکسس ډیویشن ولري رایټ وینټریکولر هایپرټروفي به ولري او د ویو نه تر ویسلوره پورې به ډیپ टी वेब इन्वर्जन ولري که اوس یو ناروغ دی هغه کارپلمونل لري نو کارپلمونل کې موږ تاسو کم تغیرات وګورو دلته رایټ هارت فیلیر ډیو ټو پلمونری هایپرټنشن کارپلمونل کې موږ تاسو یو دا چې رایټ اکسس ډیویشن به مخکې ویلې به تکرار ته ضرورت نشته ریچ چادر او رایټ بنډل برانچ بلیک به او رایټ وینټریکولر هایپرټروفي به وي او بالاخره پی پلمونل به وي دا څلور تغیرات موږ تاسو ته په کارپلمونل باندې دلالت کوي دا په چی باندې دلالت کوي دا په کارپلمونل باندې دلالت کوي او دې پسې نیکسټ دی هغه سی او پی ډي ده نو په سی او پی ډي کې به ورسره یو شی اضافه کېږي چې سی او پی ډي کې به لو ولټیج ای سی جي مخکې ما تاسو ته ویل دا نورې کرایټریاوې به تقریبا همدا وي لو ولټیج ای سی جي به ورسره اضافه کېږي لو ولټیج ای سی جي یو او ارټریل اریتمیاګانې ارټریل اریتمیاګانې دا ورکې لکه مثلا که ستاسو یادې په دې ناروغانو کې موږ تاسو درې تغیرات کتی شو سینس ټیکیکارډیا ارټریل فیبریلیشن ارټریل فلټر او ملټي فوکل ارټریل ټیکیکارډیا دا ارټریل اریتمیاګانې په سی او پی ډي ناروغانو کې معمولي دي او رامنځته کېږي خصوصا دا ارټریل فلټر تر ټولو موسټ کامن کاز سی او پی ډي ده او ریوماټیک فیور کې کوم تغیرات رامنځته کېږي نو هغلته موږ تاسو ته یاد دی چې فرست ډیګري ای وي بلاک فرست ډیګري ای وي بلاک په ریوماټیک فیور کې دا شیان مې مخکې صنفونو ته نه ویلي دا اول ځل شو تاسو ته مې ویلي او بالاخره هایپوترمیا هایپوترمیا چې کله د وجود کور ټمپریچر 15 نه کمیږي موږ وایو هایپوترمیا کې ده او تاسو پوهېږئ چې یو سړی هایپوترمیا کې نو ساړه به کېږي که نه رپېږي به که نه لړزه به یو به رپېږي نو د آی سی جي به داسې راځي نعمته داسې به راشه لري او بل مشکل به دا چې ارټیفکټ دی ته وایي ارټیفکټ به پکې راځي او بل مشکل به پکې دا چې دې ناروغانو کې به اوسبورن ویبز راځي اوسبورن ویب مې ورته مخکې ویلو چې د دې د چې ویب په دغه ځای کې ورسره دا اوسبورن ویب دي
یا جی ویبس دا موږ ته سره ښیي هایپوترمیا دا د هایپوترمیا ای سی جي ده ګوره سړی خو سم لړزي نیولی دی شیورینګ ارټیفکټ دا شو بس ډیزیز افیکټ آن د هرټ